تل په یو ملي ټورنمنت کې د بریا هیله درلوده. هغه ورزش چې ډیره مینه ورسره لري. د دې افغان پوخانی ټپونه لا نه دی ورغلي چې بلې سیالۍ ته چمتوالی نیسي. اوس وضعیت بدلون موندلی او هغه دردونه چې زغمي په هغه عاید ښایي وارزي چې له دغه ورزش څخه یې ترلاسه کوي. در وقت که بود در برنج یا در روغن و در یک توته زمین و یک ذره گلم میداد یک اسب میداد. پخوا به چاپندازانو تورجی، غوړي، فرش یا غویي د انعام په توګه ورکول کېدل، خو نن ورځ حرفي قراردادونه لرو چې خپل عاید له هغه ترلاسه کوو. پخوا به له آسونو سره سیالیو ته تللو، خو اوس موټر لرو. له لوبې به راګرځېدلو او پر موږ به یې یخې اوبه شیندلې، خو اوس ساونا او حمام لرو. وضعیت ډېر بدلون موندلی دی. دیگه ولی دما حمام پیدا شده، سونا پیدا شده، این یک سهولت‌های زیاد خوب پیدا شده. دا 40 کلن چې 20 کاله د اس پر شا سپرلی کړي او مسلکی کاری بوسکشي و، اوس د خپل ژوندانه له وضعیته راضي دي. موترسایکل نداشتم، شکر ولی موتر دارم. اگر مال پخوا می موټرسایکل نه درلود، خو اوس موټر لرم. پسه می نه درلود، اوس ډیر لرم. کور می نه لاره، اوس 2 کوره لرم چې د همدې بزکشۍ له درکه مې اخیستې دي. که زخمی کېږم او درد تیروم، له همدې خپلې رشتې د اولادونو راتلونکی تامینوم. برای آینده اولادای خودم ما تعیین کردیم دی برابر از اینکه ما اگر واشیم. دا سیالۍ په ټیمي او یا هم په انفرادي شکل ترسره کیږي او پر اس سپاره کسان باید د یوې وزې مړه چې نن سبا یې ځای یو 10 کیلویي چرمي کڅوړې نیولې یوې دایرې ته ورسوي. چاپندازان باید د دې کار لپاره بدني چمتوالی او پر اس د سپرلۍ ښه مهارت ولري. سرور چې د خپل قوت له کبله په شیر مشهور دی، له هغه سهولتونو چې د بزکشۍ پر کلبونو د خصوصي پانګونې له کبله رامنځته شوي دي خوشحاله دی. کلب پیدا شده، یعنی ما مردم هم که رشد کردیم. موږ چې پرمختګ وکړ له دې کبله چې اوس د سکوهنې او وزن پورته کولو په څیر کلبونه لرو. پخوا به مو تبر اخیستی او ونې به مو په وهلې چې لاسونه مو قوي سي. د دودیز ورزش اوس یو ښه نظم پیدا کړی او زیات شمیر پانګوالې راجذب کړي دي او د یوې کلیوالې تاوتریخجنې لوبې پر ځای پر یوې حرفه‌ایي او عاید لرونکي پدیدې اوښتې ده. در این تیم تقریبا در حدود 1 میلیون دلار پر دې ټیم $1 میلیون پانګونه شوې ده، پر اسونو، چاپندازانو او د اسونو پر ساتلو. نگهداری اسب و وسایلش کلشه. هغه کسان چې د لوبې او ځغلونې په مهارتونو کې غښتلي وي کولی شي په کال کې تر $10,000 عاید ولري. په یو ټورنمنت کې ګټونکی ټیم $15,000 3 اوښان او موټر د جایزې په ډول ترلاسه کوي چې د سپانسر کوونکو له لوري ورکول کیږي. که چیرې یو ټیم 40 اسونه او 15 آس ځغلونکي ولري، کلنی لګښت یې $3,00,000 دی. یوازې د اسونو ساتلو لپاره 20 کسانو ته اړتیا ده، څو اسونو ته ښه خوراک ورکړي او ساتنه یې وکړي. به اصطلاح آماده بسازه برای بزکشی. بزکشي ملي لوبه ده چې له پیړیو راهیسې د افغانستان د شمال په لوړو برخو کې کېدله. طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې دغه ورزش منع کړی و، خو په دویم ځل یې واک ته له رسېدو وروسته نه یوازې دې لوبې ته اجازه ورکړې ده، بلکې هغه لیګ چې په 2020 میلادي کال کې د 10 ولایتونو د 14 ټیمونو څخه جوړ شوی مالیه هم اخلي. د دغه لیګ مسؤلین وایي چې طالبانو د خلکو د علاقمندۍ له کبله دې ورزش ته مخه کړې ده. این بازی از صدها سال در افغانستان تاریخ داره. دا چې ولې یما پټرولیم پر دې لوبه $15,00,000 پانګونه کړې، دلیل یې دا دی چې د دې سیالیو د اسونو بیې له $100,000 او $80,000 کمې نه دي او د آس بیه له $50,000 پیلېږي. دا لوبه په افغانستان کې د څو پیړیو مخینه لري او هر څومره چې پرې پانګونه ډیره وسي په هماغه اندازه وده کوي او موږ کولای سو زیاتې سیالۍ ترسره کړو او د پولې د باندې سیالۍ وکړو او لاسته راوړنې ولرو. اوس دا لوبه لا قانونمنده شوي او په لوبو کې یو نظم رامنځته شوی دی، یعنی د یوې تېروتنې په صورت کې پر اس سپور لوبغاړي ته ژیړ یا سور کارت ورکول کیږي. هر څومره چې پر ټیمونو پانګونه ډیریږي د نندارچیانو شمیر هم ورسره ډیریږي، خو دغه ټول نارینه وي او په منځ کې هیڅ کومه ښځه نه وي.